نشم نو زما سره ټول انډین ناسوخه ما د خدای د هری منځو کو دا خبر زما اوري زه صرف په دې تلم چې ما یې زه وګورم چې دلته څه لوي کیږي پاره کې انډین ناسو نو مخامخ پاره کې جنکې ناس نو هغه یوې ماته داسې کتل دا ټول په وکړي پلانټډ مایند دي نو په ما پسې انډین راغی په پین شرټ کې د پسې اغوسته په خوا کې راته کېناستو ما ته وایي کیا خیال ہے وہ لڑکی تم پہ لائن مار رہی ہے جو ما تو په جواب کې ما یہ تو سارے مجھ پہ لائن مار رہی ہے لکه ما د پیسو د پاره نه وہ لڑکی بہت لائن مار رہی ہے تم پہ نو ما ورته وی ما یې خانو بیا نو ما ته وایي چې ته دې شی وکړه چې د دې پیمنټ وکړه او د ځان سره روم ته بوځه نو ما ورته وی ما دا د کم ملتي نو ما ته وایي چې لکه دا انډیا او پاکستان دي دواړه صحیح ده دا زما خبره واورئ زه دا په دې وجه یم ګنې زمونږ د پاکستان د ښځو پکې دا حل وښه الله ګواه دی ډېر د افسوس مقام باندې راغی ما بیا د هغه کس ډېره بېعزتي م وکړه نو ما ته وایي چې ما ورته وایي صحیح شو ما وی زما چې لکه مطلب ما په دې کې کم پاکستانی ده وایي هغه لکه په لینډ راته وایي چې دا 2 نمبر پاکستانی ده په دې منځ کې چې دا 5 نمبر باندې دا پاکستانی ده دا پاکستانی دا پاکستانی ده او دا نورې ټولې انډین فلپین دغه والا دي دا نیپالیان دي که نه نو ما پکې یو انډین جنۍ دغه کړه ما ورته وایي دغه یو سیده د دې سرټ دی اوس هغه خو زه لکه مطلب د هغه سوچ ته ګوره ښه چې دی په ما پسې کېناست ما یې زما دغه یو پکار ده دی ما ته وایي چې انډین جنکۍ د چا سره نه ځي ما یې ولې دا خو ټولې ناستې وایي صرف پاکستانی ځي دقسې مې ورته وکتل ما وی دا به بیا پاکستانی نه چې دا ستا دا د خلکو سره ځي یاره ما نه ډېر زیات افسوس په هغه ټایم کې راغی لکه ما دا اوس د دې مشران څه دي ټول انډین د هغو مشرانو په هغه کلب کې که نه او جنکۍ ورسره وي لکه اردو سپیکینګ وي جنکۍ زما خو سره خبرې نه شي خو ما ته دا اندازه لګېده چې دا اردو سپیکینګ دي که نه نو ایمیج زمونږ څنګه غورځو چې هغه ته پته ولګي چې دا پاکستانی دی ما ته یې څه وي انډین یې نه ځي د چا سره انډین صرف په دې سټیج ډانس کوي او چې څونه پاکستانی دي هغه دي یا نیپال والا دي او د انډین هم دي خو لکه موږ به د هغو نه پرمیشن نه لرو چې ته څه وي